بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي جملې په دې شکل دي. He is a good singer. He is a good singer. د یو ښه هنرمند یا ښه غزلچی دی یا ښه اوازخوانه دی. He plays rhubarb on weekends. He plays rhubarb on weekends. دی د هفتې په اخر کې یا په رخصتۍ کې رباب غږي یا یې وایي. Everybody want to be happy. Everybody want to be happy. هر یو یا هر څوک غواړي چې خوشحاله اوسیږي یا خوشحاله ژوند ولري. I am planning to study tonight. I am planning to study tonight. زه نن شپه غواړم چې درس ووایم یا د نن شپې ته مې پلان جوړ کړی دی چې مطالعه وکړم. What do you have? What do you have? ته څه شي لري یا څه شي در سره سته. The brake didn't work. بریک کار ونه کوي یا بریک کار نه کوي، یعنی د موټر یا د موټر سایکل بریک خراب شوی دی، کار نه کوي. The telephone rang several times. The telephone rang several times. تلیفون ته څو واره زنګ راغلی یا څو واره تلیفون زنګ ووهلی. I am beginning to remember it. I am beginning to remember it. زه کوشش کوم چې په یاد یې کړم یا مې په یاد باندې راسي، مې په یاد کې پاته سي. I felt very happy. I felt very happy. زه ډېر د خوشحالي احساس کوم. I raised my hand to ask a question. I raised my hand to ask a question. ما لاس پورته کړی چې پوښتنه وکړم. What are you doing? What are you doing? ته څه کوې یا په څه شي باندې مصروفه یې. I neither smoke nor drink. I neither smoke nor drink. زه نه سګریټ وهم او نه هم شراب خورم. My house is big. My house is big. زما کور یعنی سرای غټ دی یا زموږ سرای غټ دی. I belong to the football team. I belongs to football team. زه د فوټبال له ټیمه څخه یم یا په هغه ټیم یا ګروپ یا ډلې پورې اړه لرم. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست او سر مو باندې خلاص شوي. په کوم جمله په کوم لغات کې کوم مشکل لري ورباندې پوه شوي ناست، تاسو کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو یا ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چای.